یو نیم مشروط پیدا شي کنه یو فیروزه ولګي چله ولګي چې بیر تراشي هغه د کلی کې شیخ مکدو شي هغه بیا نور خبرې او خلکو سره نور پرچارونه وسا دا ټول مشنونه دي دې سلو نظام ساتي دې مليانو دعویم خذل دي صلاح په دوپړي په ندیم والی او چې بیا د بادشاہ سے محترم او عبد الحق سے مخه تکین استا او به امداد چغي والی چې نام ارڅ خدای کې مخلوق سنشي کولای دا کو پر عقیده مونږ دا نه دی ویل الکه شپور استاسو عوام دا چغي وایي هر ځکه د منبر په خوا چې امي ودرېږي هم دغه چغي وایي څنګه وایي چې مان دی وی او چې کله هغه ملک سے ورغه جمعات تل چې ورته ویلي دی چې بغیر د ارادې به ورته ثابتوم او چې مخه تراغه وینا نه بغیر د ارادې چې څوک کوئی کافر دی ولې پزان فتوا کوي یو ریکارډ مونږ تر ورسېده نو چا ورته رنګ کړی پیدا تاسو په مونږ د کفر فتوا وکړه کنه څنګه مولیان زمونږ د خوانه تلی وي دا خو مونږ ټول اراده نه پیژنو مونږ لګیو چې هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی نو هغه ورته جواب کې څه وایي چې تاسو بد کوئ کنه تاسو علماو سره ولې رابطې نه کوئ نو هغه ورته وایي چې تاریخ جمیل صاحب د سی ویلي دي چې اراده یې پکې نه ده یاده کړې نو تاریخ جمیل پسې ډېر بد کنزل به کړي نو په دې بند نه دي مشر یې وکړه بادشاہ صاحب ته دوی ته مخامخ څه وایي رسالې ورته دوی پیش کړي دي چې د ارادې قید نشته پیدا اوس وځوئ دا وغورځوئ ټولې معززو دین زده کوئ دین ته مو شوق وي د سیروزي ضرورت نشته نه د چلی جماعت کې حافظ صاحب شته دی د تاسو نه ډېر کار واخیسته غوړ ګرځي شپه ورځ جامې هم تاسو نه اخیسته دي موټرسایکل هم تاسو نه کار نه اخیسته دی تاسو نه ښه کار واخیسته ښې ولوشلې ښې پیسې درنه ویستې خو تاسو هم چې اوس کار واخلئ ماشومان ته د درس وای خو دا مشران ورته کېنئ کمرې ته ورشئ یاره وای دا مونځ تا ته لږ تېرومه قاري صاحب تا ته دا وایي زه مونځ نه درښایم چې اوس دین ته د شوق کېږي نو سروزې څه ضرورت دی د چلې څه ضرورت کور کې زده کېږي که نه تا ته قاري صاحب معلوم دی کلی معلوم دی د چا مرید دی درته پته ده چا سره سبق ویلی درته پته ده ښه یې پېژنې دنه دین ولې نه زده کوې چې اوس ځي هلته مرکز ته بیا به د هغه سې روزه کې تشکیل کوي بیا به د هغه یا مردان ته ورکوي یا به د لاهور ته ورکوي یا به د کوټې ته ورکوي او چې کومې دنیا ته ورکړي اوس ته خبر نه وي چې امیر صاحب را باندې شیعه راځي وابي راځي سني راځي پته هم درته نه لګي چې څه بلا په ما امیر ټاکل کېږي او چې هره بلا در باندې امیر وټاکل شه مغې عقیدې ته ریاړی بیا تبلیغي جماعت نه خو اچار جوړ دی په دې کې خو هر شی دننه دی شیعه پکې کار کوي وابي پکې کار کوي پنجپیرې پکې کار کوي کېدای شي ساده پاده د صورت هم پکې اوس وي هغه هم پکې کار کوي نو معززو دین زده کوي مونږ ستاسو په دیندارۍ نه یو خوفه چې تاسو دین زده کوئ مونږ وایو چې ولې زده کوئ مونږ هم دا ترغیب دی چې خدای څنګه به د عوام په دین باندې عمل او څنګه مونږ گزاره جوړي خو لکه دین د خپلو علماو نه زده کوي سره کښېنئ منظوم ترجمې ته زده کوي احکامات ته نه زده کوي دغه د دین طریقې لاره جدید نوي مشنونو ته ضرورت نشته دی یعنې په دغه لباسونو کې په ځان به خبر نه څه بلې عقیدې ته به بیا ایستلي یئ او بیا به چې دی نو کنټرول ته نشئ راتلی نن دوه بیماران د تبلیغي جماعت ما ته راغلي دي دواړه لیوني نن راغلي نن بس دا سرونه داسې نیولي و څه چل شوی دی وسوسې راته پیدا شوي څه وسوسې دي الله ذات کې وسوسې دي دې کې وسوسې دي پیغمبرانو کې وسوسې دي نو څه چل وی بس امیر صاحب راته وی چې دا شیخي کوه دا شیخي کوه دا لا په سم امیر وخته دی چې ته ذاکر امیر دی پکې خو لکه ذاکر هم د چا مرید نه دی د چا مرید نه دی ځان نه شیخي شروع کړي ځان نه شیخي شروع کړي د ته ویلي چې دومره ایت کرسي وایه سل کرته ایت کرسي وایه هغې کې یا الحی القیوم راځي بنیاد به دې وباسي چې دومره یې وایي بې اجازې نه هغه دلته په حامه کې ورته پیریان ناستو لیوني ته جوړ کړي پلار راوستي وي د شپې کمره کې مپلتې وایي چغې وایي کله څه کوي کله څه کوي کله وایي ماران دي کله وایي لړمان دي کله څه داسې دا لا په شیخ امیر وختي دي چې په ذکر یې راوستي هغه نور لا په سهل کې وایي هغې بیا عقیدو کې شکونه دې اکبر پوري ته لاړم یو کالجي چا راوستو هغه قیدیني شوي نو ما ورته ته ولې قیدیني شوي ښایسته ځوانو یاره جي وایي زه تبلیغ کې لاړم هغې کې ما ته شبهات پیدا شکونه شکونه مې تبلیغي مولیانو ته وی چا نه شول کولی وی بیا پنجپیری شو چا راته وی پنجپیری شو نو هلته به شکونه وځي وی شکونه مې نورم زیات شو
وی بیا چا راته وی وابي شه، وی چې وابي شم شکونه مې نورم زیات شو. بس وی بیا جماعت المسلمین ته لاړم، وای دومره شکونه راته پیدا شو هغې نه شول کولی، ایله بیله مې په قیدانت کې ډډه ولګېده، بس سکون راته میلاو شو. نو ما خو شیطان در پسې و شکې کړی وی شکې کړی وی، قیدانت خو سوچه کفر دی که نه، چې سوچه کفر په کورنۍ وردن نه کړی نو څه خورې در باندې نو څه در باندې کوي، چې ځل د کافر کې نو بیا څه در باندې کوي. نو ما وی ستا شک څه و آخر دا دومره شک چې ته یې دې ته راورسولې. وی زما دا شک و چې زه یو عیسوي ته دعوت ورکوم، زه خو په سوال مخکې نه پوه شوم، ما دا خوله دې بنده کړه، مې ستا دې شکل ته ګوره، ګیره دې خرې دې فاسق فاجر، ته عیسوي ته دعوت خپله قیدیاني ته عیسوي ته دعوت ورکوې. نجیب یې ځان پوه وم که نه، مې غول خوري تا ته ګورو دعوت ته ګوره، زه عیسوي ته دعوت ورکوم. زه په سوال سر کې پوه شو، مې چې دعوت ورکوې نو څه وی چې زه عیسوي ته دعوت ورکوم، نه امام صاحب مذهب ته دعوت ورکم که امام شافعي صاحب که امام مالک صاحب که امام احمد صاحب، که هر یو ته دعوت ورکم نو د دین څلورمې حصې ته مې دعوت ورکو که ټول دین ته مې دعوت ورکو. د ګوره هغه اغیار ورپسې شک اچوي. ما ته چې عیسوي ته دعوت ورکې د عقیدې دعوت اول ورکې که د عمل؟ وی د عقیدې. مې دا څلور واړه امامان اهل السنه والجماعه دي په یوه عقیده دي، یوه خبره کې مخالفت نشته، او که ته وایې چې شته دی څلور امامانو خپل منځ کې په عقیده کې مخالفت ماته وکړه، عقیده کې څه فرق؟ خو چې دا هر مذهب عقیدې ته دعوت ورکړه دا د اهل سنت عقیده ده. د دې په خپلو کې اختلاف خو په عمل کې راغلی او دا د دوی اختلاف نه دی. عبدالله بن مسعود صاحب به امین په زوره نه وي، رفع الیدین به یې نه کول، او عبدالله بن عمر صاحب رفع الیدین کول. اختلاف د صحابه منځ کې جوړ شه، څه امامان د پسې لاړه، څه امامان د پسې لاړه. او صحابه مبارک فرمای اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه د ستورو مثال لري، کم یو پسې چې تاسو لاړئ تاسو سمه لاره بیا مومئ. نو معززو دا وساوس دوی ته وي، دا شکیان وي، دوی ته ډېر شبهات په دې مسلو کې پیدا کېږي. الحمدلله خپل روزګارونه کوئ، ورسره دین طرف ته شایق شئ، د خپلو پېژندلو علماو نه خپل دینونه زده کوئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.